محترم حاضرینو د تیر جمعو سره مسلسل دا خبره کوو چې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا او د ژړا په برکت د دې امت سره ډېره زیاته اسانی کړې ده او الله تعالی د دې امت سره د اسانۍ معامله کړې ده د تیر امتو سره چې به کومه ګناه صادره سوه نو د هغې سره معامله داسې و چې کله به انسانان راتلو نو سهار به د هغې ګناه کوونکي د کور پر دروازه باندې د هغې د شپې ګناه لیکلې وه او د تیرو امتو سره معامله د الله تعالی داسې وه چې د کم انسان سره به ګناه وسوله نو چې در څو پورې به هغه اندام د ځانه سفرې کړی نو در هغې وخته پورې د هغې اندام متعلق هغه دعا هغه توبه قبلېدله نه د تیرو امتو سره د الله تعالی معامله په دې شکل چې یو ځل د هغې د زکات حصه په مال کې څلرمه حصه راتله او بیا په څلرمه حصه کې دننه چې کم زکات به د امتو یاستی نو د اسمانه څه به راتلی هغه مال به سوځی دا به د هغې د قبولیت نشانه وه لیکن الله تعالی زموږ او ستاسو سره عجیبه اسانی کړې ده چې د څلرمې بجای څلوېښتمې ته ورسېده او د سپلزلو بجای هغه مال الله تعالی د مسکینانو او غریبانو دپاره قابل د نفع وګرځوی او که د دې زکات ورکوونکي په مال کې څه تیر وفاته وي نو الله تعالی پر هغې باندې پرده واچوله دغه رقم الله تعالی لکه څنګه چې سختۍ لرې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا او د دعا په برکت الله تعالی اسانۍ هم د دې امت سره راوستې چې کله حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی یو فیصله راوړي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها یو سړی دنیا کې یو نیکي وکړي الله تعالی د هغې ثواب لس چنده ورکوي چې کله جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا فیصله پیښیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته خپل تشویش ښکاره کوي ورته یې جبرائیل دا خو د ټولو امتو سره دا معامله ده حضرت عیسی علیه السلام د امت سره هم دا معامله وه د موسی علیه السلام د امت سره هم دا معامله وه چې زما څه مخکې څومره امتونه تیر سوي دي د ټولو سره دا شان او دا فیصله وه لیکن زما د امت متعلق و الله تعالی خیر امت ویلی دي کنتم خیر امت چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام جواب نه لري نو پیغمبر علیه السلام دعا او ژړا شروع کا او دا یا ربی زد امتی یا الله زما د امت سره یو څه احسان نور زیات کا حضرت جبرائیل علیه السلام د پیغمبر ژړا او دعا دا دستی عرش ته رسوي الله تعالی د امت دپاره دویم ځل د پیغمبر ژړا ختمه سوې نه د دویم ځل جبرائیل راغلی ورته الله تعالی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا یضاعف چې کم سړی الله تعالی ته قرض حسن ورکړي په ښه طریقه باندې نفقه وکړي خیرات وکړي صدقه وکړي نو الله تعالی د هغې سره ډېر تضعیف او ډېره دوچندي کوي نو ستا د امت سره الله تعالی د لسو مسله نه ده چې یو فلس باندې دی بلکې ستا د امت سره د تضعیف او د دوچندۍ مسله ده ستا امت الله تعالی ډېر ضعف او ډېره دوچندي وکړي لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلسل ژړا مبارکه روانه ده حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام چې د الله عرش له رسیږي دریم ځل راځي آخر یو فیصله مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم آخر ورته پیغمبر استاد امت مسله داسې ده لکه یو سړی یوه دانه په مځکه کې شخه کړي د هغې څه اووه وږې پیدا سي په هر وږې کې الله تعالی 100 دانې کښېږدي نو د یوې دانې په عوض کې الله تعالی 200 ورکړي نو ستا د امت د یوې نیکۍ د یو عمل په بدل کې الله تعالی ستا د امت سره د 200 معامله کوي لیکن پیغمبر علیه السلام د خپل رب په دربار کې دا دعا او غوښتنه کوي یا ربي زد امتی زما د امت سره یو څه نور احسان وکړه آخر حضرت جبرائیل علیه السلام څلورم ځل راځي
انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ستا امت سره به الله تعالی د حساب د ضرب د تقسیم مسله نه ده چې یو په لسو یو په سوسو یو په څوسو د ضرب د تقسیم مسلې د مابین وته. ستا د امت د صابرینو سره زما اجر او زما معامله د اجر دا بلا حساب ده. نو الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د ډیره اسانه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا او د دعا په برکت د دې امت سره د ډیره اسانه معامله کوي. د مخکینی امتو معامله دا و چې د هغې عبادتونه د مځکې پر مخ صرف د هغې په عبادت خانو کې جایز چې در څو پورې به خپلې کلیسا او عبادت خانې ته ځان نه ورسوئ، در هغې وخته پورې لمونځ نه و جایز، در هغې وخته پورې عبادت پر مځکه نه و جایز. چې کله به الله تعالی لږ ورته ناراضه سو او د هغې د بدعملۍ په خاطر به الله تعالی دستي فرمان ورته صادر کوي، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، یا به د بیزوګیانو په شکل سو، یا به د خنزیرانو په شکل سو، یا به په نورو اشکالو سو. د نورو امتو سره د الله تعالی معامله دا وه چې الله تعالی به کله هغې ته په غصه کې رالی نو الله تعالی به د هغې استیصال کوی. استیصال دا معنی هغې قوم به د بیخه ختموی، هغه قوم به مکمل نسلونه به تباه کول. یا به حضرت جبرائیل علیه السلام په وزر باندې ولی، یا به نور څه یا به نور څه هغه قوم به مکمل د تباهۍ سره مخامخ کېدی. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت سره الله کم قسم اسانه کوي. د مځکې چې څومره مخ دی الله تعالی دا ټوله د ده دپاره مسجد او د عبادت د جواز ځای ګرځولی دی. په کور کې پر لمانځه ودرېږه هم درته جایز دی، په بازار کې پر لمانځه ودرېږه هم جایز دی، په دشت کې پر لمانځه باندې ودرېږه هم جایز دی، په صحرا او په باغ کې پر لمانځه ودرېږه هم درته جایز. دا اساني الله تعالی د نورو امتو سره د دې امت څخه مخکې نه ده کړې. او د پیغمبر د ژړا او د دعا برکت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی صدا غوښت، یا الله زما د امت به مسخ نه کوي، زما پر امت باندې به ستر او پرده اچوي. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت څخه الله تعالی مسخ کېدل، یا د بیزوګیانو په شکل بدلیدل، یا د خنزیرانو په شکل بدلیدل، الله تعالی دې دنیا کې دا د پیغمبر د امت څخه پورته کړی ده. او دریم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا الله تعالی د دې امت متعلق قبل کړی ده. داسې ظالم الله تعالی پر دې امت باندې نه مسلط کی چې هغې په ذریعه الله تعالی د دې امت استیصال وکړي، چې د دې امت نسل ختم کی او د دې امت بنیاد ختم کی او دا امت د تباهۍ سره مخامخ. الله تعالی دې امت باندې داسې ظالم نه مسلط کی. دا ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تهجد او د شپې ژړا وه، او دا ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې امت متعلق استغاثه او فریاد. د پیغمبر دعاګانې عجیبه د دې امت متعلق قبولي. دې امت کې چې کم سړی فتعون په کینسر باندې مړ سي، د پیغمبر دعا ده چې الله تعالی به په شهیدانو کې راپورته کوي. دې امت کې چې وبا او د نس په بیماری باندې څوک مړ سي، نو د پیغمبر دعا ده چې الله تعالی به په قیامت کې په شهیدانو کې راپورته کوي. دې امت کې چې په اور باندې څوک وسوځل سي، د پیغمبر دعا ده چې په شهیدانو کې به راپورته کیږي. دې امت کې در دیوال څوک لاندې سي، دیوال خونه ور باندې راونړېږي، د پیغمبر دعا ده چې په شهیدانو کې به راپورته کیږي. دې امت کې په اکسیډنټ او په ټکراو کې څوک وفات سو مړ سو، د پیغمبر دعا ده چې الله تعالی به په شهیدانو کې راپورته کوي. او د دې امت یو زنانه که د خپل بچی د ولادت پر وخت باندې وفات سي، د هغې متعلق لا د پیغمبر دعا دا راغلی دی چې الله به په شهیدانو کې راپورته کوي. نو دا ټولې اسانیانې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت سره الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا او د دعا په برکت باندې کړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کله د تهجد لمونځ کاوه، نه د تهجد په لمانځه کې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرات راتلی، او د قرآن کریم په قرات کې به د نورو قومونو تذکره راتله، وعادم وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیر وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا. چې کله به د قرآن کریم آیاتونه د نورو قومو ته د تذکرې په شکل باندې راتلو، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګو مبارکو د خپل امت ودرېدی چې الله زما د امت سره به څه کېږي. بیا به د خپل امت په غم کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شپه در سهاره پورې په ژړا کې تېرېده. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر 60 یا 63 کاله ته نږدې
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې ژیره مبارکه کې چم بیشتان سپین صحابي ورته د الله رسول ستا عمر د دې نه دی چې ستا بیشتان سپین سي، اخر ستا د بیشتانو د سپینوالي وجه څه ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته وایي چې زما بیشتان سوره یهود را سپین کو، چې هغې کې د نورو قومونو تذکرې زه اورم، هغې کې د نورو قومونو د عذاب او د هلاکت قصې او واقعې زه اورم، نو د هغې په خاطر زما سره ډېر غم را سره وي چې الله تعالی به زما د امت سره څه وکړي، د هغې غم په خاطر باندې زما د دې ږیرې ویښتان سپین رالو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یو ځل د شپې د عبادت په دوران کې د خپل امت غم ور باندې رالی، بیا به روایاتو کې راځي د پیغمبر ژړا به په داسې شکل وه چې ژیره مبارکه به د پیغمبر علیه السلام په اوښکو نوده وه او سینه مبارکه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اوښکو نوده وه او د ډېرې ژړا او د ډېرې دعا د ډېرې ولاړې په خاطر به د پیغمبر علیه السلام د پښو مبارکو کې ورم او پړسوب رالی. ډېر ځله داسې موس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به نفقه او ګوله باندې ناست، نه یو تذکره به راله یا به یاداش راله یا به جبرائیل علیه السلام راله چې هغې ته به د خپل امت د عذاب حالات د پیغمبر علیه السلام مخ ته راله، نو بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه نفقه فاته وه، بیا به هغه ګوله فاته وه، بیا به د پیغمبر علیه السلام توجه او دعا او ژړا په داسې شکل باندې وله چې د الله تعالی و طرف ته به بیا په ژړا کې و در هغې حده پورې چې خپله دعا یې د الله تعالی دربار ته رسوله، بیا به د ګولي او د هر څه فکر د پیغمبر علیه السلام د دماغه واته. نو د دې روایاتو صدا معلومیږي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژړا او د پیغمبر علیه السلام دعاګانو پر دې امت باندې عجیب انحصار را ګرځولی دی، لکه سړی چې پر یو قوم و قبیله باندې یو کلا را وګرځي، په هغې کې د دې قوم و قبیلې او د دې کلا حفاظت کوي، او د پیغمبر د هغې دعا او د ژړا په برکت الله تعالی د دې امت حفاظت کړی دی او الله تعالی د دې امت څخه سختۍ لرې کړي دي او الله تعالی د دې امت سره ډېره زیاته د اسانۍ معامله کړې ده. چې کله سړی کتابونه ګوري، یو کتاب کې دا در اوسه پورې نه دي راغلي چې یو نبي دی د خپل امت متعلق د الله تعالی په دربار کې ژړا کړي، نه د حضرت عیسی علیه السلام متعلق راغلی ده، نه د موسی علیه السلام متعلق راغلی ده، نه د ابراهیم علیه السلام متعلق راغلی ده، نه د حضرت آدم علیه السلام، نه د نوح علیه السلام، نه د شیث علیه السلام، نه د شعیب او د یونس علیه السلام، چې څومره قومونه او څومره انبیا تیر سوي دي د هغې متعلق کتابو دا نه دي لیکلي چې هغې انبیاو به د خپل امت متعلق د الله تعالی دربار کې ژړاوې او دعا کولې. دا صرف اور صرف امتیاز او خصوصیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر شوی دی چې د هغې التجا، د هغې استغاثه، د هغې فریاد او د هغې ژړا دا به ټوله زندګي د امتي په شکل باندې وه چې الله زما د امت سره به څه کېږي، زما د امت سره به څه کېږي. د نورو انبیاو د نورو قومونو عجیب معاملې وې. حضرت نوح علیه السلام چې کله قوم څه بیزاره او قوم د حضرت نوح علیه السلام خبره ته تیار نه و، نو حضرت نوح علیه السلام بس یو دم خپله فیصله سناو کا او خپله دعا پیش کا، خپله شرع پیش کا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله دا زما د قوم د کافرانو پر دې مځکه یو کور کلی مه پرېږده. نو الله تعالی د نوح علیه السلام د دعا او د شرع قبولیت هغې د اوبو په شکل باندې وکړي چې ټول قوم تباه سو. لیکن پیغمبر علیه السلام د طائف د بنو ثقیف په قبیله کې را روان دی او د بنو ثقیف هغه اوباش خلک، هغه بیلارې نوجوانان هغې په کاڼو باندې ولي او در دې حده پورې چې د پیغمبر علیه السلام بدن خو څه کوي د هغې مچڼې مبارکې د وینو ډکې دي، او چې کله د پیغمبر علیه السلام دا حالات ویني نو ملائکې لمبر پر لمبر را حاضریږي. متصرفات الجبال چې هغې د غرو تصرف په لاس کې لري، هغې پیغمبره صرف تلفظ وکړه چې په دې غرو کې تباه کړو. متصرفات الریح چې هغې بادو تصرف لري، هغې تمنا کوي چې پیغمبره صرف دعا او شرع کوه، او متصرفات السحاب هغې په وریځو په دې شکل به تباه کړو. لیکن پیغمبر علیه السلام چې کله پر یو کاڼي باندې کښېناستی او د هغې هغه شرع د هغې دعا د خپل قوم متعلق څه ده،
هغوی دا وایي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. یا الله زه د دې قوم تباهي نه غواړم، د دې قوم هلاکت نه غواړم، یا الله صرف زما د قوم ته هدایت وکړه، که دوی کې زما معاونین نه څه فایده، د دې په نسلونو په بچانو کې به زما د دین معاونین راځي. نو حضرت نوح علیه السلام چې آدم ثانی دی، د حضرت نوح علیه السلام د خپل قوم سره هغوی معامله داسې ده، او د پیغمبر علیه السلام د خپل قوم پر زیرېدو باندې وینا او معامله په دې شکل باندې ده. پیغمبر علیه السلام د صحابه مخ ته یو خبره پیښوي چې الله تعالی د دنیا کې هر نبی ته یو دعا ورکړې ده. 1,40,000 زیاتو کم انبیا او پیغمبران راغلي دي، الله تعالی هر نبی ته یو دعا ورکړې ده چې هغه دعا به پر هغه ځای باندې ساعتن فساعتن غړي په غړي الله تعالی دستي قبلوي. او پیغمبر علیه السلام صحابه ته ما ته الله تعالی یو دعا راکړې ده. یو صحابي ورته د الله رسول نور انبیا او هغه دعا غوښتې ده. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې څومره انبیا زما څخه مخکې تیر شوي دي، هغوی ټولو د مځکې پر مخ د خپل حاجت او ضرورت متعلق هغه دعا غوښتې ده. یو صحابي ورته د الله رسوله تا د دعا سره تا هغه دعا غوښتې ده. نو پیغمبر علیه السلام ورته ما هغه دعا د خپل امت د ګناهګارانو دپاره د قیامت د میدان د شفاعت دپاره خوندي کړې ده، چې کله د قیامت په میدان کې زما د امت سره معامله سخته سي، حساب و کتاب سخت سي، نو زه به بیا د قیامت په میدان کې هغه دعا د الله تعالی دربار ته پیښوم، د هغې دعا په ذریعه به د خپل امت سره د اسانۍ مطالبه کوم، او د هغې دعا په ذریعه به د شفاعت مقام ته ځان رسوم، د خپل امت دپاره به شفاعت پیښوم. روایاتو کې راځي چې کله امتیان د قبرونو سره پورته سي او د حساب و کتاب میدان ته راځي، او د دوران کې د هغې سره معامله ډېره سختي، او یا کال پر یو ځای باندې په انتظار باندې ولاړي. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې دې وخت کې به زه هغې خپله دعا د الله تعالی په دربار کې پیښوم، د هغې دعا په ذریعه به الله تعالی ما ته شفاعت کبرا را په نصیب کوي، او د شفاعت کبرا په ذریعه سره به پیغمبر علیه السلام وایي چې د شفاعت کبرا په ذریعه سره به زه د خپل امت شفاعت کوم د قیامت په میدان کې. حضرت عائشہ مبارکه ورته د الله رسوله امت کې خو قیامت په میدان کې 18,000 قوم انسانان حاضر دي، نو دې دومره قومونو انسانانو کې به ته خپل امتیان څنګه پیژنې؟ تا ته به څه در معلومیږي؟ پیغمبر علیه السلام ورته حمیرا چې کله د یو چا تور آس دی، د هغې پښې سپینې دي، د هغې د تندی او مخ سپین دی، او د بل چا په تکو تورو آسانو باندې ګډ سي، ایا دې سړي څه به د خپل حیوان او آس ورک سي چې د دې پښې هم سپینې دي او د دې تندی هم سپین دی، او نور حیوانان مکمل تک تور دي. حضرت عائشہ مبارکه ورته وایي چې خپل په دې شکل باندې د دې سړي څخه د خپل آس او حیوان نسي ورکېدی. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي د قیامت په میدان کې به زما د امتیانو لاسونه او پښې او زما د امتیانو تندی او جبین دا به د اوداسه د اوبو په خاطر، د اوداسه د تازه کولو په خاطر باندې داسې ځلیږي چې په ټوله قیامت به ننداره کوي، او ټوله قیامت کې به د انسانانو څخه ممتاز وي. نو ما ته به پر دې باندې د خپل امت کسان را معلومیږي، د هغې څخه وروسته به زه شفاعت کوم. لیکن الله تعالی د دې دعا په ذریعه سره زما سره څومره وعده د شفاعت کوي. نو الله تعالی چې کله دته شفاعت کبرا په نصیب ورکي، نو الله تعالی د پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ستا امت کې به 80,000 کسان هغوی ستا د شفاعت کبرا په خاطر باندې بغیر د حساب و کتاب جنت لسي، یا د امامانو په شکل، یا د علماو په شکل، یا د صلحاو په شکل، یا د نیکانو په شکل. 80,000 کسان به الله تعالی د امت کې داسې پیدا کوي چې الله تعالی به د هغوی سره حساب و کتاب نه کوي. لیکن د هر 80,000 کسانو کې د هر سړي سره به د خپلو دوستانو، د خپلو محبینو او د خپلو متعلقینو او د هغې انسانانو چې په دنیا کې د ده سره تعلق او گزاره وه، د هر بنده سره به 80,000 ګناهګاران د شفاعت په شکل ورسره وي. لکه د ده سره چې الله تعالی حساب و کتاب نه کوي، بیا چې په دې بنده باندې کوم 80,000 کسان فسیدي ګناهګاران، الله تعالی د هغې سره هم حساب و کتاب نه کوي.
نو 80,000 ته چې په 80,000 کې ضرب ولور کې نو 1 ارب 40 کروڑ انسانان. دا به د پیغمبر د شفاعت کبرا او د دعا په خاطر باندې د قیامت په میدان کې بلا حساب او بلا کتاب جنت لذي. د دې سره الله تعالی حساب او کتاب نه کوي. لیکن چې کله الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا وعده کوي چې ستاسو د امت 1 ارب 40 کروڑ انسانان دا بغیر د حساب او کتاب جنت لروان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی جړه شروع کی چې الله زما امت خو ډیر زیات دی او زما د امت انسانان ډیر زیات دي او زما د امت افراد په ډیر کثرت کې دي. نو دی کې چې 1 ارب 40 کروڑ انسانان بلا حساب او بلا کتاب ولاړ شي دا نور سره بس کیږي. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل جړه او دعا شروع کړي نو الله تعالی ورته پیغمبره د قیامت په میدان کې زما ستا سره وعده په دې شکل ده چې زب درې لپی انسانان ستا د امت د جهنم سره کاږم او دا به جنت ته اچوم. نو دا غي سورسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د الله تعالی دا وعده اوري دا غي سورسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه ته تسلی او اطمینان راسي. د قیامت په میدان کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت عجیبه حصہ ده. د الله تعالی پر عرش باندې چې 4 تاپیر راګرځېدلي صفونه دي غالباً 100 صفه دي. په دې کې 80 صفه صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ده او 80 صفه انسانان د الله تعالی او عرش ته په اولنی کتارو کې ولاړ. په دې کې 40 صفه صرف د ټولو انبیاء امت ده. نو الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره هغه کوي چې د خپل پلار آدم په اولاد کې دا غي په میراث کې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په صریح حصہ ور کوي. پلار او نیکه چې کله وفات شي نو دا غي په اولاد کې یو نارینه یو زنانه بچي. نارینه ته په میراث کې 2 ونډې او زنانه بچي ته په میراث کې 1 ونډه. نو د نارینه غي ته حصہ فسری وای او د زنانه غي ته حصہ دختری وای. نو الله تعالی د آدم علیه السلام په نسل او په اولاده کې پیغمبر علیه السلام ته د امت په شکل حصہ فسری ور کوي چې د امتیان به 80 صفه ولاړي او د نور ټول انبیاء او امتیان دا به صرف 40 صفه انسانان درېږي. نو دا د پیغمبر علیه السلام د پاره یو قسم اعزاز دی او پیغمبر علیه السلام به د خپل امت په کثرت سره پر دي نور امتو باندې ډیر فخر کوي. یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام مسجد نبوی کی ناسته حضرت جبرائیل علیہ السلام راغه چې کله حضرت جبرائیل علیہ السلام رااله د هغه پر مخ مبارک باندې یو صدا خواشنه او د پریشانه آثار ښکار دي. پیغمبر علیہ السلام چې کله حضرت جبرائیل علیہ السلام ته ګوري ورته جبرائیل څنګه رااله او پر دې رنگ باندې د خواشنه او د پریشانه آثار ولې ښکار دي. حضرت جبرائیل علیہ السلام ته د الله رسوله د الله تعالی د یو فیصله په خاطر د الله تعالی د یو امر فرضای کولو په خاطر نن د جهنمو پر سر باندې رالم د جهنمو منظره مې وکړه او جهنمو کې مې انسانان په قسم حالاتو کې ولیدل. نو د هغې د لیدلو په خاطر مې پر دې رنگ باندې د پریشانۍ او د غم آثار دي. نو ځکه تا ته اوس په دې غمزده شکل معلومیږي. چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام دا وینا وکړه نو پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل د جهنم یو څه حالات ما ته راکړه. جهنم په کوم شکل باندې جوړ دی؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې جهنم داسې او پړه جوړ دی یو پر بل باندې سربیره. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو څه نور تفصیل غواړي ناغي ورته فورته جهنم دی بیا جهنم دی بیا لظا دی بیا سعیر دی بیا سقر دی او بیا جهنم حطمه ده بیا حاویه ده. نو او دانه جهنم الله تعالی د انسانانو د پاره جوړ کړی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل ته یو څه نور تفصیل راک اغیر ته سبه د لاندې خورا شروع کوم په لاندې جهنم کې چې حاویه ده د ټولو سبترین جهنم دی. دی کې الله تعالی د ټولو امتونو منافقان اچي
چې کوم انسان هغه د خپل نفاق په شکل د منافقت په شکل او په زړه په دماغ کې د ایمان سعاری دی لیکن د دې زړه منافقت په خاطر باندې ځان په انسانانو کې مؤمن ښکاره کوي او د دې ایمان په خاطر باندې ځان ته څه ګټه ځان ته رسوي نو هغه په دې خپل شکل یو طرف ته کافر دی او دویم طرف ته د خپل کفر سره سره د ایمان په شکل باندې انسانانو ته دوکه ورکوي نو د ټولو سلام دی جهنم چې حاویه د دې کې منافقین راسي ورته نور هغه ورته د دې سره پورته چې کم جهنم دی حطمه په دې کې د عربو مشرکین دي چې هغه ایمان قبول نه کوي او د دې څخه چې راپورته دي په هغه کې آتش پرست دي چې د ورو عبادت کوي او د دې څخه چې راپورته جهنم دی په دې کې هغه خلک دي چې د لمر او د سپوږمۍ عبادتونه کول او د دې سره راپورته چې دی هغه يهود دي او د دې سره راپورته چې دی هغه عیسایان دي چې کله شپږ جهنم او تفرقو پر دی اول جهنم باندې چې دا غینوم جهنم پر دې ځای ودرې دی ځکه جبرائیل علیه السلام د پیغمبر علیه السلام په مزاج ډیر ولد چې کله یو سات کې یو درې د پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل خبر راکا دی اخرنی جان دی لوړ جهنم کې دی کوم انسانان اوسېږي نو پیغمبر علیه السلام چې کله پوښتنه کوي نو حضرت جبرائیل علیه السلام ته دی جهنم کې ستا د امت ګناهګاران اوسېږي چې کله پیغمبر علیه السلام د خپل امت د ګناهګارانو متعلق د جهنم خبره اوري روایتو کې راځي د پیغمبر علیه السلام د مخ ګناه مبارکه بدل اسو او پیغمبر علیه السلام باندې یو قسم هیبت رااله او پیغمبر علیه السلام د مسجد نبوي سوالار سو حجره مبارکه ته ننوت چې کله حجره مبارکه ته ننوت نو د حجره دروازه په ځام پسې بند کړه نه د چا د سلام نه د چا د استیزان جواب دی چې څوک اجازه وغواړي د هغې طرفه جواب نه نه څوک د نفقې وروړلو دپاره ورغلی دی نه څوک د اوبو دپاره ورغلی دی د پیغمبر علیه السلام کیفیت ډېر بدل دی او د پیغمبر علیه السلام د دعا او د ژړا د هغې اواز مسجد نبوي ته رارسېږي ځکه د حجرې مبارکې دروازه په مسجد نبوي کې خلاصه ده او صحابه کرام ټول مسجد نبوي کې حیران دي چې کله د لمانځه وخت سي نو پیغمبر علیه السلام هغه په داسې شکل باندې راوځي چې نه د چا سره کلام کوي نه د چا سره وینا کوي نه د چا د پوښتنې جواب ورکوي د هغې سترګې مبارکې د ژړا سره ډکې د هغې پر مخ باندې د غم او د پریشانۍ اثار نو په دې شکل پیغمبر علیه السلام محراب ته ځان ورسوي چې کله لمونځ وکړي نو دوباره په حجره باندې ننوځي او حجره په ځام پسې دروځي روایتو کې راځي یو ورځ د پیغمبر علیه السلام دغسې شکل باندې تېره سو دویمه ورځ د پیغمبر علیه السلام دغسې شکل باندې تېره سو درېیمه ورځ چې کله د پیغمبر علیه السلام شکل په دې شکل سو په دې شکل د پیغمبر ورځ تېرېږي نو صحابه کرام باندې په مسجد نبوي کې ډېر ژړ او ژړا ده او صحابه کرام باندې ډېر غم دی او ټول په دې کې حیران دي چې نه معلوم پیغمبر علیه السلام باندې کوم کیفیت دی چې کله درېیمه ورځ پوره کېږي نو د پیغمبر علیه السلام عاشق صادق حضرت ابوبکر د هغې د پیغمبر علیه السلام سره عشق په دې شکل چې کله پیغمبر علیه السلام وفات نو حتی یشم من فمه ریح کبد المشوی د هغې د خولې څخه به د دې زړه د سینې د سوځلو د کبابېدلو بوی راوتی او صحابه به پوهېدو او صحابه به د دې احساس کوي چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه زړه د پیغمبر علیه السلام په فراق او جدایي کې سوځل کېږي صحابه به باقاعده د ساسه د هغې د بوی محسوسوي نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه هغې نور توان او صبر نه لري نو رالی د پیغمبر علیه السلام حجرې مبارکې ته ودرېدی نو په ډېره ژړا کې او په ډېر لوړ فریاد باندې دا آواز کوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا د صحابو د حجرې د خلاصېدلو آواز و چې کله به د حجره کې استیزان او اجازه غوښته چې موږ ته حجره را خلاصه سي نو هغوی به بیا په دې شکل باندې آواز کوي حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو ځل آواز وکړی
دویم ځل आवाज وکړي، دریم ځل आवाज وکړي، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرف هیڅ جواب نشته. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په ژړا کې راغلی، حضرت عمر ته وایي د حضرت عمر رضی الله عنه کور حوالي وکړو، ورته یې عمر مسجد نبوي ټول په ژړا دی او نه معلوم پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کوم کیفیت دی چې 3 ورځې اوسوې نه هغې د چا د استیزان جواب ورکړی دی، نه د هغې د چا سره کلام کړی دی، نه هغې له د خوراک څه ورغلی دي، نه هغې له د اوبو څه ورغلی دي. نو ما خپل کوشش وکړی د دې په خاطر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته جواب راکړي، نو ما ته جواب نسو ملاوی. عمر ته ورسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه اجازه وغواړه. حضرت عمر رضی الله عنه راغلی، 3 ځله आवाज کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله، لیکن د 3 ځلو د جواب وروسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرف هیڅ جواب نه راځي. حضرت عمر رضی الله عنه دی، حضرت ابوبکر دی، دواړه په ژړا کې رالو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ته. حضرت سلمان فارسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر محبوب و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به السلمان منا اهل البیت، سلمان زموږ د اهل بیت یو نفر دی، زما د کورنۍ بچی انسان دی. نو حضرت سلمان فارسی ته وایي چې پیغمبر ته ډېر محبوب وي، ابوبکر ته دروازه نسو خلاصه، عمر ته دروازه نسو خلاصه، ورسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کیفیت ځان ته معلوم کا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې څه حالات دي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه راغلی، 3 ځله आवाज وکړي، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه نه دروازه خلاصه ده او نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه جواب سته، نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه څه معلومات سته چې پیغمبر باندې کوم کیفیت دی. نو 3 سره مبارکان رالو، حضرت علی رضی الله عنه ته کښېناستو. حضرت علی رضی الله عنه ته ټولو واقعه بیانوي چې مسجد نبوي کې صحابه ډېر په غم او په پریشانی کې دي، او د صحابه غم او پریشانی د حد څخه ډیره ده په دې خاطر باندې چې پیغمبر علیه السلام 3 ورځې د چا سره کلام نه دی کړی، او د پیغمبر علیه السلام حجره مبارکه کې کیفیت بدل دی، او پیغمبر علیه السلام ته 3 ورځې د خوراک او د اوبو څوک ورننوتلی نه دی. نو حضرت علی رضی الله عنه ورته وایي چې تاسو ته دروازه نسو خلاصه، ما ته به څنګه دروازه خلاصه؟ نو اخر ورته زما په ذهن کې یو ترتیب راځي، یو ترکیب راځي، یو طریقه راځي، که ستاسو اجازه یې زه به هغه طریقه پر کار واچوم. نو هغه مبارکان اجازه ورکوي چې زموږ د طرفه بالکل تا ته اجازه ده چې په کوم شکل ته کولی شي. نو هغې کور ته راغلی، حضرت فاطمه زهرا ته وایي، ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کیفیت ډېر ناولده دی، او صحابه کرام ټول مسجد نبوي کې په ژړا کې لګیا دي، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 ورځې کېږي په داسې کیفیت کې دی چې نه د چا سره خبره کوي، نه چاته خپل معلومات ورکوي، نه د چا سره څه د وینا جواب ورکوي. صرف مسجد نبوي کې لمانځه ته راوځي او سترګې مبارکې د ژړا ډکي، او چې دوباره حجرې ته ننوځي نو د هغې ژړا اواز ټول مسجد نبوي کې راوځي. نو حضرت فاطمه زهرا ته وایي چې ته ورسه او رسول الله څخه اجازه وغواړه، که چېرې رسول الله تا ته دروازه در خلاصه کړي نو د رسول الله د کیفیت معلومات راوړه چې پیغمبر علیه السلام کوم کیفیت. حضرت فاطمه زهرا راغله، او پیغمبر علیه السلام ته په ټولو لوڼو کې محبوبه حضرت فاطمه وه، چې کله به د پیغمبر علیه السلام کور ته راغله نو پیغمبر به د خپل ځایه څه ور ولاړ سو، مچ به کله، او بیا به د عزت په شکل پر خپله بستره کښېنوله، او چې کله به پیغمبر علیه السلام د دې کور ته ورتلی نو دا به د پیغمبر د مچېدو دپاره راولاړېدله. حضرت فاطمه زهرا پیغمبر علیه السلام ورته ویل فاطمه بضعة مني، دا زما د زړه یو ټوکړه ده، که چا حضرت فاطمې ته تکلیف ورکړي نو هغې ما ته تکلیف راکړي، که چا د حضرت فاطمې سره احسان وکړي نو هغې زما سره احسان وکړي، او دا زما هغه بچی ده چې زما د مرګ څخه وروسته به زما په ټولو قریبانو کې اول دا زما سره ملاویږي، ځکه د حضرت فاطمې وفات پر 24 کاله عمر باندې اوس د پیغمبر د وفات څخه 6 میاشتې بعد حضرت فاطمه دستي وفات شو.
حضرت فاطمه زهرا چې کله حجره مبارکي ته رااله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغي هغه د دروازې کړه فهاره داغي आवाज دا ټول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته معلوم چې کله دا دروازې ته استئذان او اجازه غواړي نو پیغمبر علیه السلام رااله دروازه خلاص کړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ډېرې فریاد او د ډېرې ژړا او د ډېر دعا په حالت کې په ډېر ناولد کیفیت کې ده حضرت فاطمه رضی الله عنها ور سره ژاړي فلاره څه کیفیت ده مسجد نبوي ټول په ژړا ده او صحابه ټول په غم او په پریشانی کې دي چې پیغمبر علیه السلام باندې کوم حالت ده نه پیغمبر علیه السلام ورته بچیا حضرت جبرائیل راغله او حضرت جبرائیل علیه السلام ماته دا ویلو چې استاد امت ګناګاران ته الله تعالی سزا په جهنم کې ورکړي او ما د خپل امت ګناګاران په جهنم کې لیدل او اوریدل دا زما په برداشت کې نو دا غي په خاطر باندې پر ما باندې داسې غم دی پر ما باندې داسې کیفیت دی چې دا غم او کیفیت زما په برداشت کې نه دی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ ته دا واقعه بیانوي نو د دې واقعې په بیانولو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دومره غم او پریشانی چې د جړا په حالت کې برته پر سجده پریوته چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جړا په شکل پر سجده باندې پریوته نو حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام الله د عرش سره استی جبرائیل علیه السلام دستي حجره مبارکي تراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت جبرائیل انتظار چې څنګه رااله جبرائیل نو هغه ورته الله تعالی یو فیصله را کړی دا چې ارفع راسک سر را پورته کړه سجدې سا ولسوف يعطيك ربك فترضى الله تعالی به هغه در سره کی چې د قیامت په میدان کې به تا ضرور راضي کوي د الله تعالی د طرفه پیغام دا دی چې پیغمبر د ډیره ژړاو د ډیره دعا په خاطر باندې او دی امت باندې د ډیره حرص او د اسانه په خاطر باندې الله تعالی بستا سره هغه سکی چې د قیامت په میدان کې به پاغي باندې تا راضي کوي پیغمبر علیہ السلام سر راپورته کې حضرت عائشہ حضرت فاطمه زهرا ته وای بچي جبرائیل خو فیصله راوړو چې الله به د قیامت په میدان کې راضي کوي زما د الله په عزت او جلال قسمی چې د قیامت په میدان کې به د هغه وخت پورې راضي نسم چې درسو پورې زما د امت یو ګناګارم په جهنم کې نو در هغه وخت پورې به زه راضي نسم او در هغه وخت پورې به زرا ذات غاړه کښې نږدم چې درسو پورې د امت ګناګاران ټول د جهنم سره وتلي دي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت سره داسې محبت د خپل خاندان د خپل کورنۍ هغه غم او د خپل نسل او د خپل اولاد هغه حادثه هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورښکاره کیږي لیکن دا غي متعلق دا نه وایي چې الله زما بچان بچاو کی یا الله حسین بچاو کی یا الله فلان بچاو کی یا الله دا غي متعلق جړه او دعا نه کوي لیکن د امت د ګناګارانو د متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې شکل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجره نبوي کې ناس دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل نسل متعلق څنګه معلومات ورکول مسجد نبوي کې حجره کې ناس دی حضرت حسین رضی الله عنه په دې غیږ کې ناس دی پر دې شونډانو باندې مچي پر دې مخ باندې مچي او دې تندي باندې مچي او دلته در د سترګو مبارک اوښکې ویش حضرت ام سلمہ د ټول مؤمنانو مور ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور زنانه د غرانو نه وته چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بشړه اوښکو ته ګوري اې د الله رسول خیر دې فیش صد پرسمانی اوښکې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ام سلمہ جبرائیل رااله یوه دا حادثه او واقعه را ته پیش کله چې ستا دغه بچی به په بې دردی سره ستا امتیان قتلوي او دویمه هغه مځکه را تشکاره کله خاورې را تشکاره کله چې دې مځکه او خاورو باندې به ستا د دې بچي وینه بهیږي نو په دې خاطر زه بچی مچوم او د بچی سره خپل ناز کوم او په دې خاطر باندې د بچی پر دې انجام او پر دې حالاتو باندې ماته جړه راسي لیکن هغه ځکه کوم دا دعا نه کوي چې الله زما بچي بچاو کی دا دعا نه کوي چې الله زما بچي سره د حادثه نه مخامخ کیږي
او دا دعا نه کی چې الله زما نسل ته حفاظت ولور کی. لیکن چې کله د امت مسله راسي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په داسې بے قراری کې چې د هغې د بے قراری احساس دا د ټولو صحابه کرامو سره چې هغې بے قراری ټولو صحابه کرامو ته ورمعلومیږي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی ډیره بے قراره ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کیفیات بدل دي. چې کله د کربلا واقعه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر امت پر نسل باندې راځي په هغې کې عجیب حالاتو سره پیغمبر نسل مخامخ کیږي. لیکن د هغې متعلق پیغمبر علیه السلام دعا نه کوي د حفاظت. 14 بچي چې کله د ابن زیاد لشکر د کربلا په میدان کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسل او بچان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زنان او د کور انسانان هغې د منځو په شکل باندې کشي، نو صرف د پیغمبر نسل نه دی، 2 کسان د کربلا په میدان کې دا سر پرې کړي پراته دي. فهغې کې محمد دی، عثمان دی او عبدالله دی، جعفر دی، عباس دی. دا ټول د حضرت حسین رضی الله عنه د نورو زنانو څه بچان او 14 د حضرت فاطمه الزهرا د نسل سو او په دې شکل باندې هغې ته دا ورښکاره کوي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هغې باندې د دې خپلو بچانو دپاره دعا نه ده غوښتې، حالانکه غالبا چې د پیغمبر پر خپل نسل باندې د مځکې پر مخ کومه حادثه راغلې ده، بیا د پیغمبر د امت د ابتدا صدر انتها پورې د انسان دماغ دا نه مني چې بله به داسې حادثه ور باندې راځي، چې دې امت باندې به داسې حادثه راځي لکه خاص د پیغمبر پر خپل نسل چې راغله. حضرت حسین رضی الله عنه د بشیر ابن کامل کوفی د لاسه سا چې کله د نسل ټول انسانان د کورنۍ ټول انسانان د 80 انسانان 20 کسان د خپل کورنۍ او نور ټول معاونین شهیدان سي، نو حضرت حسین رضی الله عنه اخرنۍ شهادت تیاریږي. حضرت حسین رضی الله عنه پر دې سر باندې اول د بشیر ابن کامل کوفی د لاسه زخمی کیږي، چې کله د هغې خول مبارک د وینو ډکیږي نو د خپل خیمې ته راځي او په خیمه کې ټولې زنانې دي او په خیمه کې د حضرت حسین خور زینب بنت فاطمه هغې په دې وخت کې موجوده ده. نو د حضرت حسین یو کوچنی بچی دی عبدالله چې هغې دې وخت کې د مور شیدې روي، نو حضرت زینب یې ورته راځغلی. حضرت حسین رضی الله عنه چونکه نور نارینه نسته نو د دې بچی څخه آخر رخصت اخلي او د خپل بچی چې هغه په دې وخت کې د تیر اردونکو بچی دی، نو سنان حرمله ابن کامل کوفی و، هغې په دې غاړه کې هغه بچی په غشي باندې وویشتی، نو د هغه بچي دې وینو ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل لفه داسې ونیوله چې کله هغه بچی شهید سو نو برای دا وینه داسې الله ته پورته کړه، یا الله د دې خلکو انتقام زما د وسه تیر دی، یا الله زما د بچو انتقام په خپله ځینې واخله. یو بل ماشوم بچی د خیمې څخه د ډېر هیبته سره راځغلي چې د خپل نسل انسانان ټول شهیدان پراته دي، نو یو کوفي دی هغې پر دې کوچني بچي باندې حمله کوي، نو یو بل کوفي ورته وایي چې دا بچی چې ته قتل کېدي کې څه دي، نو هغې به راونیوی هغه بچی د دې زنانو مخ ته به ذبح کوي او حضرت حسین رضی الله عنه هغه بچي ته هم ګوري. د هغې څه وروسته بیا حضرت حسین رضی الله عنه شهید کېږي چې کله د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسل او د حضرت حسین بچان دي هغې کې صرف زنانې دي چې کوم بچی د تیر اودونکی دی هغې لا ذبح سو، نو هغه د ابن زیاد لشکر دا زنانو روانې کړي دي د مینځو په شکل باندې، چې کله د خیمې سره ووتو دا زنانو چې د خپلو نارینهو ته وکتل چې 2 کسان د کربلا په دشت کې هغې صرف سر پرې کړي پراته دي او د هغې په یو طرف کې حضرت حسین پروت دی
او د حسین و طرف ته هغه معشوم عبدالله چې هغې دې وخت کې د خپلې مور تیر او دی د هغې هم سر پرې سوی دی د حسین و اړخ ته پروت دی. نو زنانې چې کله روانې سوې نو زینب بنت فاطمه د حسن و حسین خور ولا او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسیح نو هغې یو قسم چغه وکړه. هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نامه باندې یا ناره کوي و یا محمدا و محمدا صلی علیک الاله و ملک السماء هذا حسین بالعراء مقطع الاعضاء مزمل بالدماء تصفى عليه الرياح. اے محمد د الله تعالی دې در باندې سلام وي ستا د نسل حسین هغې په دې شکل په خپلو وینو کې لړلی پروت دی او د هغې اندامونه ټوټه ټوټه او پر هغې باندې د کربلا د ګړز خارې دوړېږي. دویمه ناره کې یا محمده بناتک السبایا ستا چې کومې لوڼې دي هغې ټولې منځانې دي و ذریتک مقتلا چې ستا کوم بچي او ستا کوم نسل دی هغه ستا د امت د لاسه صدر تیغ وواتی. نو هغې د کربلا په میدان کې په داسې شکل باندې استغاثه کوي حتی ابکت کل عدو و صدیق چې که خپلو که پردیو که دشمنو که دوستو که موافقو که مخالفو هغې ټول د کربلا په میدان کې په ژړا اخته سو. د هغې ټولو د کربلا د میدانه څه د ژړا یو ژوژ ولاړېږي چې کم دشمنان و هغې ټولو په ژړا کې دي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا حالات ټول الله تعالی ښکاره کړو لیکن د هغې باوجود پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل نسل متعلق هغې دعا نه غواړي چې الله زما نسل ته بچاو ورکړي لیکن د امت متعلق چې کومه خبره راسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي نارې کې یا ربي امتي امتي. چې په کومه ورځ باندې کربلا کې واقعه پیښه شوه حضرت عبدالله ابن عباس دا په مکه کې اوسېدی نه په دې شپه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوب کې ویني چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د چهرې مبارکې ته ګوري نو د مخ مبارک ډېر غمجن دی او د سترګو مبارکو کې اوښکې رابهیږي او پر دې مخ باندې خاورې او ګړزونه پراته دي او په لاس کې یو بوتل دی او په دې بوتل کې وینه ورسره ده. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه یې دستي د آس چیله ونیوی چې د الله رسوله چیرې ځې ولې په غم کې ولې په پریشانۍ کې او دی بوتل کې صدر سره دی دا څه پکې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته یا عبدالله نن زما د نسل نن زما د بچانو نسل کشي وه نن زه د حسین مقتل ته راغلی وم چې په کومه مځکه کې حسین او د حسین نسل قتل کېدی زه د هغې قتلګاه ته راغلی وم او د هغې او د هغې د بچانو وینه مې په دې بوتل کې نیولې ده او چې کله د قیامت میدان جوړ سي زه به خپل نسل مدعي په خپله باندې پیښېږم زه به د خپل نسل د طرفه مدعي یم او د الله تعالی په دربار کې به د خپله وینه پیښوم چې الله دې زما وینه په دې شکل باندې توکله زما د بچو وینه توکله او زما د خاندان وینه توکله نو زه به د خپل نسل دعوه د قیامت په میدان کې په خپله باندې چلوم. چې کله هغې کربلا کې هغه کسان پاته سو نو آخر هغې د خپل بچان او زنانې ورته ولاړې دي د خپلو خاوندانو ته د خپلو قریبانو ته د خپلو بچانو ته نو هغې د دې پر دې بدنو باندې آسونه ځغلی او د ټولو سرونه پرې سوي او پر دې بدنو باندې آسونه ځغلی چې د هغې د بدن غوښې د آسو په پښو کې ځلوالو سي. چې کله هغه کسان په آسانو باندې پایماله کړو نو د هغې څه وروسته باره ابن زیاد دا زنانې د مینځو په شکل باندې د ابن زیاد لښکر یې بیایي او د ابن زیاد دفتر دربار ته پیښ کړي چې موږ مینځ یې راوستلې.
او د هغې لاشو د پټوالو توفیق هم الله تعالی نه کوي. بیا بنو اسد قبیله راله، بیا یې د لاشونه راواخیستو، پر هر یو باندې لمونځ وکړئ او د لمانځه څه وروسته بیا هر یو ته قبر ورکړئ او بیا یې پټ کړو. لیکن بنو سعد قبیله چې د کوفیانو وله هغوی برته رالو چې په دې باندې پوه سو چې دوی یې پټ کړي دي، نو بیا یې 40 ورځې پر دې ځای باندې اوبه ودرولې په دې خاطر چې د هغوی د قبرونو نشان ختم سي. لیکن چې کله د هغوی د قبرونو نشان ختم سو، د بنو اسد قبیله یو اعرابي رالی، هغوی به د دې مځکې خارې بویولې. چې کله یو مځکې خاره ټوټه راواخیسته نو د خولې سې چیغې وختلې، ول هذا حسین، هذا مقتل الحسین، هذا قبر الحسین. دا حسین دی، دا د حسین قبر دی، ځکه ماته د دې خاورو څه د رسول الله د وینې بوی راځي. ځکه حسین د رسول الله نسل دی او د رسول الله د وینې څه دی او د رسول الله جز دی، نو د دې وینې څه ماته د رسول الله د وینې بوی راځي. نو په دې خاطر زه دا وایم چې دا د حسین قبر دی او پر دې ځای باندې حسین دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل عصر کې د خپل خاندان، د خپل نسل هغوی د داسې حالاتو پیشنګویي، د هغوی د داسې حالاتو معلومات حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورکوي. لیکن هغوی د خپل نسل متعلق ژړا او دعا نه کوي چې الله زما نسل بچاو کا. لیکن د ګناهګار امت په خاطر باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ژړا ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه د دې امت سره په داسې شکل باندې وفا، نو د خدای په خاطر وفادار نبی دی. د وفادار نبی سره په کار دا دی چې نبی د دې امت سره څومره وفا وکړه، امت هم د دې نبی سره په دغه شکل باندې وفادار سي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفا دا ده چې د امتی زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت طریقه باندې تیر سي. بیا به امتی د قیامت په میدان کې د خپل نبی د شفاعت، بیا به د نبی د شفاعت کبرا سره لاندې راځي. لیکن خدا نه خواسته که زندگی د نبی په دشمنی کې تیریږي، چې کم شکل د نبی د دشمن دی د امتی د دشمن شکل جوړي او د نبی په شکل باندې شرمیږي او د دشمن شکل د ځان د لپاره فخر بولی او د ځان د لپاره زینت او حسن بولی او د نبی په شکل باندې شرمیږي او د نبی شکل جوړولو ته تیار نه دی، بیا به د قیامت په میدان کې په کم شکل باندې د نبی د شفاعت تمه وکړي. ځکه له دې ملګرو ته هم چې کم نصیب سره فاته دي، کمه مې ورځ د په کم شکل تیریږي، زموږ او ستاسو شپه په کم شکل تیریږي، زموږ او ستاسو مجلسونه په کم شکل دي، زموږ او ستاسو کاروبار په کم شکل دی او زموږ او ستاسو کورونه او بچان په کم شکل دي. هغه می عملونه دي، هغه می زندگی ده، هغه می تباہی ده. لیکن د خدای په خاطر په دنیا کې خود د نبی په دعا باندې مسخه د خنزیرانو د بیزوګیانو په شکل د نبی ژړا را څخه ختمه کړې ده. لیکن د قیامت په میدان کې که د دې نبی د شفاعت څخه هم محروم پاتې سو، بې نصیبه پاتې سو، بیا به زما او ستا د زندګۍ حساب په کوم شکل موتافي شو چې ته د یو مجلس حساب پیښې، چې ته د یوې ورځې د کاروبار حساب پیښې، چې ته د یوې ورځې د خپلو ویناګانو حساب پیښې، چې د یوې ورځې د خپلو اعمالو حساب پیښې. بیا به د قیامت په میدان کې من حاسب فقد نوقش، چې د کم چا سر حساب روان سو نو بیا هغوی خو په مناقشه او تکلیف کې مبتلا سو. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفاعت کبرا ده او د شفاعت کبرا په خاطر باندې الله تعالی انسانان د حساب بغیر جنت لاس دی. زندگی د پیغمبر علیه السلام پر سنت راوله او شکل د پیغمبر علیه السلام پر سنت راوله او د کور زندگی د پیغمبر علیه السلام پر سنت روانه کې او د بچانو رخ او توجه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین ته راوګرځوي. چې د کم چا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین کې قربت دی، که د علماو په شکل دی، که د صلحاو په شکل دی، که د نیکانو په شکل دی، که د زاهدانو په شکل دی، د هغوی سره نزدېکت روان کوي چې سبا د قیامت په میدان کې هغوی د پیغمبر د شفاعت کبرا په خاطر باندې بلا حساب و بلا کتاب پیشیږي، چې کم سے کم په خپله خو د پیغمبر د شفاعت کبرا په خاطر باندې بلا حساب نه سي روان، د یو چا لمن خو ونیسي چې الله زما په دنیا کې د دې سره محبت نو د دې په خاطر زه د دې په متعلقینو کې ما هم بلا حساب و بلا کتاب جنت ته ورسوه. لیکن که زندگی د غسی په غفلت کې روانه ده، زندگی د غسی په ګناه کې روانه ده
او دغسې بې غوره زندگی تیرو، که تور ژیری دی که سپین ژیری دی، که ملا دی که امی دی که مشر دی که کشر دی، او دغسې د خپل نبی په بې وفایي کې روان یو. او دنیا خو به تیره سي، لیکن د قیامت د میدان سخته ده، او که د قیامت د میدان په سخته کې د خپل نبی د شفاعت څخه محروم خدا نه خواسته پاته سو، بیا به د ډېرو ستړو سره مخامخ یو. نو الله تعالی دې مې د خپل نبی محبت په زړه کې راواچوي. الله تعالی دې مې زندگی د خپل نبی پر سنتو باندې تیره کړي. الله تعالی دې مې د خپل نبی وفادار او امتیان جوړ کړي. الله تعالی دې مې د خپل نبی د شفاعت څخه محروم او بې نصیبه نه ګرځي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې وګرځي. اخر